فانی دنیا دا پاتی کی گلا د نصیحت سه ډکې خبرې مسلمانا تا یارو سمرگی تا وگران مسلمانا تا یارو سمرگی تا حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله فرمای چې اے ګناه کول والاو چې کله ملک الموت حضرت اسرائیل علیه السلام روح اخستلو ته تشریف راوړي نو ته هغه ته ووایې چې لږ ودرېږه زه د خپلو ګناهونو څخه توبه وکاږم نو دا خبره ښکاره ده چې هغه به هېڅکله و تا ته مهلت در نه کړي نو چې ته په دې پوه چې اسرائیل علیه السلام مهلت نه درکوي نو ته به کله د ګناهونو څخه توبه کاږې اخر ته په کم امید باندې پر ګناه باندې ګناه کوې روانې د الله په خاطر ژر د ژره د شیطان څخه خپل ځان خلاص کړي شیطان داسې رزیله څوک دی چې په تا باندې ګناه کوي او بیا ستاسه بیل سي ځکه الله جل جلاله فرمای کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین شیطان چې کله په سړي باندې ګناه وکړي اول د خطاباسي کوشش د باندې کوي ګناه د باندې وکړي اخر چې ګناه وکړي بیا دی درته وایي چې زه اوس تا څخه بری یم زه د هغه ذات څخه بیریږم چې د ټول عالم رب دی ګوره چې کله سړی ګناه وکړي بیا څومره پښیمانه سي ځکه په دا وخت کې شیطان د دسه بیل سي دی بیا نادم او پریشان په هغه وخت کې نو پکار دا ده چې شیطان د پرېښولو څخه مخکې شیطان ته لارې بند کړي شیطان ته دومره موقع نه کوي ور چې هغه په تا باندې هغه ګناه وکړي چې څنګه د یو ګناه اراده ستا په زړه کې راځي لا حول ولا قوة الا بالله دا ګزار باندې کوه چې د شیطان ملا ورماته نو پکار دا ده عزتمنو چې د اسرائیل علیه السلام د راکلو څخه مخکې د خپلو ګناهونو څخه توبه وکاږئ او خپلې رجسټران کاپیانې صفا او سوتره کړي الله جل جلاله دې د ګناهو څخه د توبې ایستلو توفیق راکړي والسلام د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي تیر باشي ستا د ځوانۍ واره خاورو کې پروت به وي کناره تیر باشي ستا د ځوانۍ واره خاورو کې پروت به وي کناره